اوس د پردې تر شا یوه نوې معامله شروع ده. اوس د پردې تر شا یوه نوې معامله شروع ده. د افغانستان په تجزیې باندې حمله شروع ده. دا تجزیه د افغانستان څو ګوپې سرې کوي، دا د ټلوالې د جبهې یو څو پوچ سرې کوي، دا د ټلوالې د جبهې یو څو پوچ سرې کوي. د ازبکانو تر شا تر ازبکستان ولاړ دی، د هزاراو تر شا لاس په لاس ایران ولاړ دی. او مشر صاحب د میرې مور سلوک دې سر وخوري، د پښتنو مالچر ځایونه دې هم سر وخوري. اوس په شمال کې د یوه نوي تود یرغل درګر دی، د پښتنو په ځمکو چور او چپاول درګر دی. او په دې موضوع کې مستقیما وروسان داخل دي، په دې موضوع کې مستقیما وروسان داخل دي، بعضې چاپړوسي او لاسپوڅې تاجکان داخل دي. تا هر تاغوت ته پټ پالش او نن دې هم کړی دی، تا پرون هم کړی سازش او نن دې هم کړی دی. زمونږ پرون هم تویېده وینه، نن هم تویېږي. د اشرار او القاعده وینه نن هم تویېږي. او من 4,000 کاله مخکې بلخ بغلان خوړلو، تا یوه پیړۍ پخوا تاجکستان خوړلو. او سلو کې سمونه سلو کې شپږ اویا پښتون بله ناره نه کوو، که نه راځه سر له سبا یې سر شمېرې نه کوو. بل تاسو خپله خوله باندې اقرار کړی دی، د افغانیت پر نوم مو مخامخ ګزار کړی دی. په سپین سترګۍ د بازو خلو نه دا الفاظ راوځي، له دې بدبویه خلو نه اوس هم دا آواز راوځي، من افغانیست مگر افغانستانی هستم، من افغانیست مگر افغانستانی هستم و من همه افتخار میکنم که افغان هستم و افغانستانی هستم. تو که افغان نیستی از کدام کوه آتا شدی؟ برو گاوایت هلکو، تو از کجا پیدا شدی؟